نن د علم په باره کې خبره کوم. علم معنا پوهه، پوهېدل، پوه کول. پښتانه له وختونو راهیسې په پردیو ژبو پوهول کېږي، په پردیو ژبو دوی ته شعور ورکول کېږي، د پردیو ژبو خوی خاصیت دوی ته ورښودل کېږي. که چیرې پښتنو ته په خپله ژبه په پښتو باندې دوی ته علم ورکول کېږي، دوی پوهول کېږي، نو له دې کړو موږ اندازه اخیستلی سوای چې موږ په خپل کلتور، کلچر، خوی بوی باندې پوهول کېږو، موږ ته د خپلې ګټې علم راکول کېږي. او که چیرې موږ په پردیو ژبو علم کوو، پوهېدل کېږو، پوهول کېږو، نو د دې معنا دا ده چې موږ غلامان یو، موږ د چا تر غلامي لاندې یو. د پردو قومونو، د پردو خلکو نفسیات، خوی بوی په موږ کې اچول کېږي او داسې په موږ کې خپله ژبه، خپل کلتور، خپل خوی بوی وژل کېږي. له پښتنو سره دغه چم له تیرو 400-300 کلو راهیسې مسلسل روان دی او دا له موږ سره د دنیا جابر ظالم خلک، د دنیا مفاد پرسته خلک، سرمایه‌داره خلک دا چم کوي چې موږ ته په خپله ژبه، په خپل خوی بوی علم پوهه نه راکوي او دوی په خپله مرضي د خپلې ګټې پوهه علم په موږ کې اچوي او موږ ته راښيي. په اخر کې بیا وایم که چیرې پښتانه کام ته په خپله ژبه د خوی بوی د کلتور مطابق پوهه ورکول کېږي، نو دا حقیقي علم دی، دا د کام لپاره ډېر ضروري دی. او که چیرې په پردیو ژبو موږ پوهول کېږو، د پردیو ژبو ویونکي د هغو عالمان موږ پوهوي، نو د دې معنا دا ده چې دا زموږ په تاوان دی، موږ به غلامان یو، موږ به خپل عنعنات له لاسه ورکوو، موږ به خپله ژبه له لاسه ورکوو، موږ به خپل کلتور، خوی بوی دا ټول له لاسه ورکوو او داسې وخت به راسي چې موږ به پښتانه نه سو پاته، بلکې د نورو قومونو برخه به وګرځېږو.